د چا چې اولاد نه کیږي د اولاد د کېدو دپاره او د شنډوالي د ختمولو دپاره او د نیکمرغه صالح اولاد د پیدا کېدو دپاره په 40 لونګو باندې دغه آیات مبارک ولولئ. انشاءالله چې د دې په برکت باندې به رب العالمین تاسو ته نیکمرغه او صالح اولاد درکړي. زما محترم ورونو او خویندو، نن د قرآن مجید د سورة نور یو مختصر غوندې آیات درته ښیم، او دا خصوصا د هغه زنانو دپاره دی د کومو زنانو چې اولاد نه کیږي. د هغه زنانو دپاره دا انتخایی ډیر زیات مفید آیات دی. د ټولو اول چې دا 40 لونګ د لونګو دا کمې دارې دي 40 دا به تاسو پیدا کوئ په شمېر باندې کې ځان سره، او بیا د دې دغه ټوله طریقه درته ښیم چې دا په څنګه طریقې سره تاسو استعمالوئ. یاد ساتئ چې د اولاد دغه بهترین نعمت دینه چې کم کسان محروم وي نو د دې قدر د هغې کسانو سره وي. چاته چې رب العالمین بغیر د مشقت او بغیر د تکلیف نه اولاد ورکړي وي نو هغې کسانو ته د دې مزیدار نعمت او د دې د الله د یو خاص نعمت قدر د هغوی سره نه وي. د دې نعمت قدر د هغې کسانو سره څوک چې الله جل شانه د دې نعمت نه محروم کړی وي. نو کم زنانه او نارینه چې د اولاد رنګه د بهترین نعمت نه محروم وي هغوی دې هیڅکله د الله د رحمت نه مایوسه کیږي نه. کم ذات چې په دې باندې شنډوالی راوستی دی هغه ذات په دغه زنانه ته اولاد هم ورکولی شي. رب العالمین ته هیڅ ګرانه نه ده، لیکن رب العالمین تا چې کوم دی ازمایي چې آیا په دې حالت کې ته زمانه ګیلې کې، ته زمانه شکوې کې، او که ته زما شکر ادا کوې، که زما حمد او ثنا وې. په هر حالت کې به موږ د الله جل شانه شکر ادا کوو. دا د الله جل شانه خوښه ده څوک شنډ کړي او دا د الله خوښه ده چاته بسیار ورکړي. دا د الله جل شانه کامل قدرت دی چې چاته وغواړي نارینه ورته ورکړي، چاته وغواړي زنانه ورته ورکړي. نورونو او خویندو، نن چې دا کومه وظیفه درته ښیم د سورة نور آیات نمبر 40 پاره نمبر 18، نو دغه آیات مبارک درته ښیم او د دې آیات مبارک چې کومه طریقه ده نو همغه طریقه هم درته ښیم. راځئ د ټولو اول درته دغه آیات مبارک ښیم او د هغې نه پس د دې د استعمال طریقه درته ښیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قرآن مجید کولو کې په قرآن مجید کې 18 پاره کولو کې 18 پاره کې سورة نور 40 نمبر آیات راواړوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صرف دغه ځای پورې فما له من نور دغه ځای پورې به دغه آیات مبارک ولولئ او بیا به چې دی دغه چې دی آیات مبارک به 9 ځله ولولئ او دا 40 لونګ به په دې باندې 9 ځله دم کې، یعنی یو ځل دی دغه آیات مبارک ووي دغه 40 لونګ په دې باندې دم که. بیا چې کله زنانه دا ماواره چې دا کومه بیماری ده چې د هغې نه صفا شي، د هغې نه پس دی روزانه یو لونګ خوري او په دغه دوران کې دی د خپل خاوند سره ملاویږي هم. نو انشاءالله چې د دې عمل په برکت سره به رب العالمین دوی ته یو نیک صالح اولاد ورکړي او د دوی چې کوم شنډوالی وي نو هغه شنډوالی به رب العالمین ختم کړي. یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه
او زبردست عمل مې درته ښولو. دا عمل بالکل تاسو کولی شئ. دا 100% بالکل کار کوي. الله جل شانه په ډیر زنانو ته صحت ورکړی دی. نو که تاسو هم په تاسو کې چاته دغه رنګ مشکل وي او اولاد یې نه کېږي، د شنډوالي مسله وي هغوی ته، نو حکیمانو پسې مه ګرځئ، بل چا پسې مه ګرځئ، بس په خپله کورنۍ علاج وکړئ. د قرآن مجید د دې آیات چې کومه طریقه مې درته وښوله، نو همدغه طریقې سره ځان په خپله علاج وکړئ، نو انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو ته یو نیکمله او صالح اولاد درکړي. یو ډیره زبردست وظیفه او زبردست عمل مې درته وښولو. دا عمل بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته.